د چمن پولیسو د چمن پرلط وهونکو پر کورونو چاپی وهلي. د چمن پرلط وهونکي وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د چمن ځایي پولیس د پرلط د یو شمېر فعالو غړو پر کورونو چاپی پیل کړي دي، خو تر اوسه یې په دغه چاپو کې څوک نه دي نیولي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې د پیل شوي پرلط نږدې 2 میاشتې په پوره کېدو دي، او په دې وروستیو 10 ورځو کې د چمن ځایي امنیتي ادارو د چمن پرلط د فعالو غړو پر کورونو د شپې لخوا د دوی د نیولو په موخه چاپې پیل کړي دي. د چمن امنیتي ادارو په تازه چاپو کې تېره شپه ناوخته د 4 پرلط وهونکو پر کورونو چاپې وهلي. د چمن د پرلط غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال شاکر سنگري وایي د چمن امنیتي ادارو د نوموړي او د هغه د کورنۍ د 2 غړو په کور 4 ځله چاپې وهلي. ښاغلی سنگري وایي له هغې ورځې راهیسې چې ځایي امنیتي ادارو په چمن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ونیوه، له هغې وروسته په هرو 2 شپو کې زما پر کور د چمن امنیتي ادارې چاپې وهي. امنیتي کسان زما د ورور او د کاکا زوی د لټون په موخه زموږ په کورونو کې لټه کوي او په کور کې ښځې او ماشومانو ته سپکې سپورې هم وایي. د چمن ځایي ادارو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتين د نیولو په قضیه کې د پرلط پر شاوخوا 15 غړو هم عریضې ثبت کړي دي. د چمن امنیتي ادارو تېره شپه د چمن پرلط د مرکزي کمیټې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي فدا محمد قبایل پر کور هم چاپه وهلې ده. ښاغلی قبایل وایي موږ د پولیسو د لټون څخه نه پټیږو او نه هم ویره لرو. موږ خپله مبارزه مخته وړو، خو د چمن امنیتي ادارې د قانوني سند لرلو پرته د شپې په تیاره کې زموږ پر کورونو چاپې وهي. دوی غواړي په دې کارونو موږ وډاروي، خو څه چې زموږ او زموږ د قوم حق دی د هغه ترلاسه کولو لپاره به موږ تل مبارزه کوو.